د هلمند ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ او د اماراتي ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو د تشخیص او تثبیت تخنیکي پلاوي رئیس الحاج مولوي نیاز محمد وهاج صاحب د عدلیې له وزیر او د اماراتي ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استیراد کمیسیون له رئیس الحاج شیخ مولوي عبدالحکیم شرعي صاحب سره په مرکز کابل کې کتنه وکړه. په دې لیدنه کې ښاغلي وهاج مولوي صاحب د هلمند ولایت د اماراتي ځمکو د غصب د مخنیوي، غصب شوو ځمکو د تثبیت، تشخیص او استیراد په برخه کې د ترسره شوو چارو راپور وزیر صاحب ته وړاندې کړ. نوموړي وویل چې تر دې دمه په هلمند ولایت کې د اماراتي ځمکو سلګونه موضوعات بررسي کړي دي او له نیکه مرغه تر اوسه څه باندې شپېته زره جریبه اماراتي ځمکه له تشخیص او تثبیت وروسته د مرکزي کمیسیون په همکارۍ بیرته بیت المال ته سپارل شوې ده. دغه ځمکې به ژر د اجارې له لارې په قانوني ډول حکمي او حقیقي اشخاصو ته وسپارل سي. ښاغلي وهاج مولوي محترم شرعي صاحب ته د هلمند ولایت مقام عدلیه او قضایي ادارو، استخباراتو او امنیه قومندانۍ له دوامدارو همکاریو څخه یادونه وکړه او د تخنیکي پلاوي سره یې د هغوی د ترسره شوو کړنو او همغږیو ستاینه وکړه. شیخ مولوي عبدالحکیم شرعي د هلمند تخنیکي پلاوي له راپور څخه خوښي وښوده، د ترسره شوو هڅو ستاینه یې وکړه او د اماراتي ځمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې یو لړ مهمې سپارښتنې وکړې. همداراز محترم وزیر صاحب د اماراتي ځمکو د غصب د مخنیوي، تشخیص، تفکیک او دقیقې ارزونې په موخه هلمند ته د تصفیې د هیئت د استولو ډاډ ورکړ. نوموړي د اماراتي غصب شوو ځمکو د دسیسو د ژر تعقیب، اجرا او له غاصبینو سره د قانوني چلند په اړه هم واضحه لارښوونې وکړې. دغه راز ښاغلي وزیر صاحب د شیخ القرآن والحدیث علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی لخوا د اماراتي ځمکو په اړه تازه هدایت هم له ښاغلي وهاج مولوي صاحب سره شریک کړل او د تطبیق سپارښتنه یې وکړه. د یادونې وړ ده چې یاده لیدنه د هلمند ولایت لپاره د لا شفافې ادارې، اماراتي شتمنیو ته د ارزښت ورکولو او د غاصبینو پر وړاندې د قاطع دریځ څرګندولو لپاره د اهمیت وړ ده.